السلام علیکم قدرمنو لیدونکو په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ، سابسکرایب کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ. بینندای عزیز در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید. لیدونکو یو ځل بیا هم زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. هیله من یم روغ و جوړ اوسئ او هر چیرې چې یاستئ انشاءالله آرام اوسئ او ژوند مو په خوښۍ او په صحتمندۍ تیر شه او خوشحاله اوسئ. زه غواړم چې نن یوه نوې ویډیو یو متفاوته ویډیو تاسو ته جوړه کړم. ډېری کله موږ او تاسو په ځانګړې توګه دا ویډیو مې ښځینه لپاره ډېره ده. زموږ ورونه یا زموږ نارینه افغانان هم که چیرې زما ویډیو ګوري نو تاسو هم کولی شئ د ویډیو څخه په داسې ډول ګټه واخلئ چې خپلو خویندو ته یې ور وښایئ، خپلو مورګانو ته یې ور وښایئ، خپلو میرمنو ته یې ور وښایئ چې هغوی یې ویني. ځکه شاید ډېری زموږ په لرې پرتو سیمو کې زموږ خویندې ټلیفون ونه لري او یا هم انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري. نو که چیرې زما ورونه زما ویډیو ګوري نو تاسې کولی شئ چې دغه همکاري هم له ما سره وکړئ، هم له خپلو د کورنۍ له ښځینه‌و سره وکړئ. نو زه به پر ټوله کې ډېر مخاطبین به مې ښځینه اوسي، زما خویندې، زما ملګري اوسي. ډېری کله موږ او تاسې د فیشن برخه کې یا د سینګار د توکو، د سینګار د ځای، سینګار میز یا هغه چیرې چې موږ سینګار توکي ږدو، ډېری کله داسې هغه منظم کوي، داسې هغه په المارۍ کې ږدي، داسې هغه ښه منظمه جوړوي. ډېری کله موږ داسې ویډیوګانې لیدلي چې خارجي ممالکو کې هغه جوړیږي، خارجیان یې جوړوي یا هغه افغانان چې هلته ژوند کوي او موږ په ټیک ټاک، په یوټیوب، په فیسبوک، انسټاګرام داسې ځایونو کې هغه ډېر وینو، ډېر یې تعقیبوو، خوښیږي مو هم. دا یو طبیعي خاصیت دی چې نجونې هغه ویډیوګانو کې چې مثلا د سینګار توکي اوسي یا د فیشن توکي اوسي یا مثلا داسې څنګه هغه ځای پر ځای کوي، داسې څنګه ځان سینګاروي، نو داسې ویډیوګانې ډېرې ګورو. دا یو عادي او طبیعي کار دی. نو زه نن غواړم چې یو متفاوته ویډیو تاسو په دې ډول جوړه کړم چې په افغانستان کې، چې په افغانستان کې اوسم، کابل کې اوسم، ډېر شاید عصري وسایل ونه لرم او که چیرې اوس هم زه نه غواړم چې لاسرسی فعلا ورته پیدا کړم. یوازې غواړم د ساده توکو څخه داسې توکي چې زموږ تاسو د هر یو په کور کې پیدا کېږي او پیدا کولی شو د هغو توکو نه جوړ کړم. ځکه زه مطمئنه یم چې زه چیرې زه له داسې عصري یا قیمتي وسایل څخه ګټه واخلم نو حتما زموږ خویندې به په ما نیوکه وکړي او راته ووایي چې موږ خو داسې وسایل نه لرو. او که چیرې پیسې اوسي یا ښه ګران بیه یا قیمته وسایل اوسي نو طبعا چې زموږ د سینګار د توکو ځای هم ښکلی کېږي. نو زه غواړم چې له ډېرو ساده وسایل څخه، له ډېرو ساده توکو څخه تاسو ته یو ښکلی د سینګار توکو ځای جوړ کړم یا المارۍ جوړه کړم. زه به خپل المارۍ هم د سینګار توکو در تاسو درښیم چې ډېره زیاته ګډوډه ده. البته دا ما خپله ګډوډه کړله تر څو هم یې د داسې منظمه نه ده او ګډوډه ده په غالت کې تاسو ته در وښیم او هم دا چې موږ هغه منظم کېږدو د سینګار توکي منظم په یو یعنې په یو بکسک کې یا په یو قوطي کې یا صندوقچه کې یا هر نوم چې تاسې ورکوئ په هغه کې کېږدو او ګټه ورنه واخلو. څومره به زموږ د سینګار توکو المارۍ یا میز دا به ښایسته سي. لیدونکو تاسو به هم زما سره موافقه اوسئ. ډېری کله موږ او تاسې د خپل سینګار توکي په بکس کې ساتو، یعنې دومره وړوکی بکسچه ورته وایئ، بکسک ورته وایئ، صندوقچه ورته وایئ. هم په کابل کې زه دا نه وایم چې یوازې زموږ هغه خویندې چې په ولایتونو کې داسې یو کار کوي، نه، هم په کابل کې هم په نورو ولایتونو کې همداسې مخ ته ځي. ما خو ډېر لیدلي دي، ډېر زیات، خو متاسفانه ما په ژوند کې هم داسې یو بکسک نه ده پیدا کړی ځکه همیشه چې زه بازار ته تللې یم هغه وخت چې زه مجرده وم. البته هغه وخت موږ د سینګار توکو څخه استفاده نه کوله. زما مورجانه د خدای ډېر عمر ورکړي، حتی تاسې باور وکړئ تر هغه چې موږ 12م صنف نه فارغېدلو موږ اجازه نه درلودله چې حتی خپل پیکی یا ویښته د مخې ویښته پیکی جوړ کړو، ویښته قیچ کړو. مور مې ډېر زیات سیاستمداره وه او ډېر زیات سیاست یې درلوده، خو زه یې له کار نه خوشحاله یم
هماغه چې زموږ ټول فکر او فوکس په درس باندې و. حتی زه غواړم چې د هغې لاره په خپل ژوند کې تعقیب کړم. دا تاسو به هم شاید فکر به مو شوی اوسي یا نه، هوره 3 کلنه کېږي، خو زه تر اوسه مې هیڅ حتی هغه زما ډېری د سینګار توکي لیدلی نه دي. زه چې همیشه یو چیرې محفل ته ځم یا میلمستیا ته ځم یا په کور کې سینګار کوم، زه هڅه کوم د هورې څخه پټ سینګار وکړم، ځکه زه نه غواړم هغه نجلۍ ده حتما طبعا هغه څه چې مور او پلار کوي د هغې هم خوښیږي. نو که چیرې زه سینګار د هغې په مخ کې وکړم نو هغه هم فکر کېږي، متوجه کېږي او وایي چې حتما دا ښه کار دی چې زما مور کوي نو زه یې هم باید وکړم. خو زه غواړم چې نه، زه د خپلې مور هغه تګلاره په خپل اولادو باندې هم عملي کړم او تعقیب یې کړم، ځکه چې مثبته نتیجه یې درلودله. نو په مجرده کې شاید وروسته له دې چې ما 12 صنف خلاص کړ او ما هغه وخت انجینري ویلې، پوهنتون دوره مې وه او بیا مې ورسره چې ژورنالیزم شروع کړ. شاید په دغه وخت کې 3.5 کاله نیولي اوسي چې هغه وخت ما شمشاد تلویزیون کې وظیفه هم درلودله. نو هغه په خپرونه کې خو مو چې میکاپ کوه یا سینګار مو کوه هغه ټول د دفتر مربوط کېده. همالته سینګارتون وه یا آرایشګاه وه، آرایشګره وه، سینګارګره، نو هغې به میکاپ کوه، هر څه به خلاص شوله. او په کور کې چې مونږ جمعې په ورځ به یا به هم کوم محفل ته لاړلو نو شاید ما یو ډېر داسې کمرنګه رنګ لبسرین درلود، شاید یو لبخط مې درلود او شاید هم رنګ ناخن ته یې دومره نه پرېښودلو، دومره مې نه پیادېږي، خو ډېر کم دی فیشن وسایل مې درلودل. هغه وخت چې زه بیا نامزاده شولم بیا یې نو راته په بوجۍ راوړه. زموږ تاسې وطني اصطلاح چې کله کوژدن کېږي نو هر څه چې واوړي ورته ډېر واوړي. زموږ دپاره نجونې د کوژدې ته هم ډېرې خوشحاله اوسي چې دغه لپاره. نو اوس دا چې واده مې کړی دی او سن هم ورو غټېږي نو هغه د ځوانۍ او د نوي د ماشومتوب او د ځوانۍ دوران تېرېږي او موږ یې ځوانۍ دوران ته رسو بیا ښه دی. نو ځکه چې اوس وروسته له دې چې مثلا عمر د 18 کالو څخه ډېرېږي هغه هر تغییر چې موږ په چهره راولو دومره فرق نه کوي. ولې مخکې له هغه نه دا چې جلد ډېر نازک اوسي، که چیرې موږ سینګار کوو یا مثلا دغه هر قسم چې د سینګار توکي ټول کیمیاوي مواد لري دا په خپل جلد استفاده کوو یا یې وښو حتما زموږ جلد ته تاوان لري یا مخ ګونځې کوي یا هم لکې پیدا کوي. ډېری نجونې به تاسو وینئ دغه 14 کلنې چې اوسي مخې بېلابېلې لکې لري. کله چې د څه ورته وایي د جلدي ډاکټر څخه پوښتنه وکړي او یا هم تحقیق په دغه برخه کې وسي، مطالعه وسي، نو هغوی ډېر کله تاکید په همدې کوي چې په کم سن کې د کیمیاوي موادو استفاده یا هم د سینګار توکو څخه استفاده د لامل کېږي چې حتما مخ لکه پیدا کړي، مخ بخار پیدا کړي یا داسې نور. ګورئ ما ځکه چې په ماشومتوب کې یا هم په نوي ځوانۍ کې په وخت کې د مور له برکته چې خیر د روسي کورې ودن ما سینګار نه دی کړی یا هم آرایشي مواد په مخ نه دی وهلي، نو دا د مخ مې دومره صاف دی. یو اعلان به تېر کړم، یو مارکیټینګ خراب لیدونکو خپل اصلي موضوع ته ویډیو مې ډېره اوږده نه سي او تاسې هم وکړئ چې په اسانۍ سره ووینئ. زه لږ ډېرې خبرې کوم ځکه چې زه ژورنالست یم، خبرې ډېرې زیاتې را سره دي او په ساعتو هم خبرې وکړم بنده نه پاتې کېږم. نو د دې لپاره چې زه په کار مو پیل وکړم ما ماسک هم د دې لپاره اخیستی دی چې زه غواړم لږ څه رنګ وکړم. دا سپری ډېر زیات تیز بوی لري چې بیا نقص لري نو بوی ډېر زیات تیز دی. دا به تاسو وخت هم په ویډیو کې لیدلی اوسي دا سبد دی، دا د کیوي سبد دی، شاید نورې میوې هم اوسي. تاسو ګورئ چې نوی جدید دی، هیڅ ځای نه پرې دی، نه شکېدلی دی، نه خراب دی، هیڅ هم پرې نه دی شوي. خارجیان یا هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي له ډېرو اصلي وسایل څخه استفاده کوي، ولې موږ چې په افغانستان کې ژوند کوو کولی شو له ډېرو ساده وسایل څخه استفاده وکړو، ولې په ښه شان په ښه توګه. مهمه دا ده چې موږ خپل ژوند په خوشحالۍ باندې تېر کړو. مهمه دا نه ده چې اوس د یوې صندوقچې لپاره هم موږ شله اوسو د اولادو پلار ته چې چټک به ماته پیسې راکوي او یا هم ماته د بازار څخه داسې وسایل راوړي چې ما د حسینې ویډیو ولیدله او هغې د خپل سینګار توکي منظموله. نه خیر، دا د ماته هم هېڅ چا نه ده راوړې، دا چې موږ میوه راوړې وه دا ما ساتلې دي 2 دانې د ما ډېر خوښ سوله. نوي جدید د لیدونکو وینئ تاسې د دې نه څه ایسته واچول چې ولې باید یو څه موده نور هم ورنه استفاده ونه کړو. وبې ګورو رنګ به کم، دا رنګ هم تیار په کور کې راسره و، د هورې د کلیزې پاتې و که مو په یاد وي په مخکینۍ ویډیو کې د هورې کلیز ته د ما راوړې وه او هغه د
کیک دانې څه به هغه هم پرې رنګ کړله. نو زه به دا رنګ کړم وبګورو چې څنګه ښکاري. که چیرې ښه ښکارېدله، که چیرې استفاده مو ورنه کولی سوله استفاده به کړو، که نه کثافات دانې خو ځای په ځای ده، ورو به یې پکې واچوو. نو په کار به شروع وکړو. اول به زه دا رنګ کړم. نه مخکې له دې نه زه خپله انوارۍ تاسو ته در وښیم چې زما المارۍ په څه حال ده. ډېرې خبرې به هم نه پرې کوئ چې ډېره بې سلیقې. دا مې دې لپاره ګډوډ کړي دي چې باید موږ او تاسې ووینو چې که یې منظم کړو څه رقم ښکاري، او دا چې ګډوډ اوسي، هر څه سر په سر پراته اوسي او بې ځای اوسي څه رقم ښکاري. نو رابسم ویډیو به تاسو ته کمره به تاو کړم او المارۍ به تاسو ته در وښیم. نو لیدونکو دا زما د سینګار توکو المارۍ ده. څو خانې لري. دا د پاسنۍ خانه کې رنګ نخون ده. دا خانه هم ګورئ چې په داسې یو حال باندې ده. زه به لږ څه د مخه د خپې زو راکته کوو، لږ به یې مخکې تر مخکې راکته کړم چې تاسو ووینئ څه نشته دی پکې. د پښتنو یو متل دی وایي اوښ پکې ګوډېږي. د هورګکې لپاره څه چې پکار دي، یعنې ډېر شیان دي پکې، یو عالم شیان دي. دا ده او تر څنګ هم دلته چې کوم روک دی دا هم ډېر زیات بدل دی. وینئ هر څه ګډوډ ایښي دي او بیربارک زښته زیات دی. وسایل هر څه ښه پرېمانه دي، ښه ډېر دي، ولې منظم نه دي ایښودل سوي. نو ګورئ دا هم تاسې وګورئ، دا هم وګورئ. اوس به په خپل کار باندې پیل وکړو. شروع به یې دې څخه وکړو چې اول باید دغه ټوله المارۍ خالي کړو. ټول دغه وسایل به ورنه راایسته کړو. بیا به یو ښه پاککاري وکړو او دا سباتکان به هم طلایي رنګ کړم. دا رنګ یې ښایسته دی، خو زما د المارۍ چې ده وینئ تاسې رنګ یې شتوري ورته وایي، طلایي ورته وایي، په دې رنګ ده. نو زما په نظر کې چېرې دم طلایي کړو ښایسته به ښکاره سي. نو په کار به پیل وکړو. تاسو مې هم ملتیا وکړئ. نو لیدونکو دغه توکي او دغه وسایل دي چې دې وړه المارۍ کې دومره شیان ځای پر ځای سوي وو، ولې په منظم ډول نه ول. نو اوس به لاړ سو او شروع به وکړو. دا څه ده روغنمویي چپه نه سي. دا یو روغنمویي دا زما د هورې د پلارجان دی او دغه سرسول تیل دا د هورې دی او دا هم ټول هغه وسایل دي. دا هم زما دی، دا زما د ټلیفون د پوښونه دي. دا هم د هورې د پلار د ټلیفون پوښونه چې اضافه شوي دي. پټرول مو په همدې انواره کې ایښي. دا هم نو څه دی افغانانو په کور کې خینه نه وي، هغه هم خان خینه هېڅ امکان نه لري. او دغه هم چې ده دا وطني خینه ده، دا له لغمانه راته راوړل سوې ده. او نور هم نو ټول دغه وسایل دي. دا پکې ګورې دا قاچاقي راغلی ده. ښه ده زه نه استفاده کوم، خو دا مې د هورې نه دلته پټ کړی. دا مې د هورې پلار ته یو وارې راوړې وه، یو دوه درې بوتله. نو یو دانه یې خوړ، د یخچال نه ویڅکه. نور مې د هورې له خاطره دلته پټ کړی، ځکه چې هوره تر اوسه نه یې نوشابه څښلې ده، کوک او فانته د شان او انرژي خو اصلا نه پېژنې او نه غواړم چې ویم پېژنې. نو دغه ټول توکي دي لیدونکو. دا به هم لږ لږ څه پاکوو، لږ لږ څه پاککارۍ ته اړتیا لري. دا برسونه زه هر تقریبا
درې میاشتو کې یا 4 میاشتو کې هر وخت چې وشوي یو ځل زه دا برسونه پاک صفا مینځم، په جوش اوبو کې اږدم چې پاک صفا سي، حتی په جوش اوبو کې ایشوم. زه به اوس طریقه به نن تاسو ته وښیم، هم دا او هم دا د ویښتانو برسونه. تاسو به هم وایئ چې 2 نفره کور کې نه یې او څومره د ویښتانو برسونه لرئ. دغه څه ده، دا د خوري پلار نوی ځان ته اخیستی ده. شاید زه راسره موافقه اوسئ، ډېری کله نارینه‌و نه خوښېږي چې د ښځینه د هغوی د برسونو څخه استفاده وکړي. او دغه هم زما برس دی، خو دا هم لږ څه پاککارۍ ته اړتیا لري. دغه دواړه دا باید په دستشویي کې وي چې مېلمانه هم ورنه استفاده وکړي. نو زه به دا ټول هم برسونه او هم دغه د فیشن برس دا به نن ومینځم او طریقه به هم تاسو ته در وښیم، ځکه چې کله چې موږ میکاپ کوو، فیشن کوو، نو حتما باید خپل جلد ته فکر وکړو او داسې توکو نه هم استفاده ونه کړو او په داسې طریقو یې استفاده ونه کړو چې هغه بیا جلد ته نقص ولري. او دلته هم لیدونکو ما لږ څه ګرمې اوبه راوړلې، مایع مې هم پکې واچوله او د کاغذ سره به هم یو ځل به لمد کړو د ټوله المارۍ او بیا به یې بیرته وچه کړو، پاکه به کړو. نو ملتیا مې وکړئ. مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا. دیوانہ ہوا، مستانہ ہوا، تیری چاہت میں کتنا فسانہ ہوا. تیرے آنے کی خوشبو، تیرے جانے کا منظر، تجھے ملنا پڑے گا وہ زمانہ ہوا. صدائیں سنو، جفائیں سنو، مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا. مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا. په سبتونو رنګولو باندې پیل وکړو چې دا شاید وچېدلی هم یو څو دقیقې وخت وغواړي. لیدونکو بالاخره د دواړه مو رنګ کړل، نو اوس باید حداقل یو نیم ساعت یو ساعت کېږدو چې هم یې رنګ وچ سي او هم یې بوی لاړ سي. بیا وروسته له هغه نه به یې وګورو چې څنګه. نو لیدونکو تر هغه چې هغه سبتکان وچېږي، دلته مې لږ جوش اوبه په یو بېکاره دیګي کې ایښي دي، لږ څه مایع مې هم ور واچوله او لکه څنګه چې تاسو ته مې ویلي وو دغه پتکونه د پوډرو، د میکاپ او برسونه او د نور برسونه به پکې ومینځم. البته همداسې پکې ږدم چې جوش سي، په جوش اوبو کې راوخوټېږي او وروسته له هغه نه چې ښه مواد ټول نرم شول بیا به یې ومینځم. ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर जमीनों को हंसना, यारो ना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊं. قدرمنو لیدونکو دا د خویندو دا مې ومینځل، پاک صفا سوله. دلته مو هم ایښي دي چې لږ وچ سي. تاسو دا وګورئ څومره ښایسته پاک شو او چې وچ سي نور هم واضح ښکاري. دا برس هم چنان. نو رابسو تر هغه چې دا وچېږي، اول به دا د
رنګ ناخون څخه شروع وکړو. دا به زه داسې چپه کړم او دا کارتنه کې بیخي برابر دی، جوړ دی. دا به بیرته په همدې کې منظم کیږدو. نور به هم دغه عطرونه راواخلم او په لاندې المارۍ کې به یې کېږدم. د خود استفادې دی. د شامپو به د شوی ته ویسم، د پوښ به یې هم ایسته واچوم. دغه شیان به بیرته په ځای کېږدم. نو په همدې ډول هغه شیان چې ډېر د استفادې وړ نه دي او خورجانه هم ډېر هغه نه رااخلي، یعنې مزاحمت نه کوي، هغه هم په دې لاندې خانه کې کېښودل او نور شیان به بیا په هغه درې باسنه کې ځای په ځای کړو. قدرمنو لیدونکو، بالاخره ما خو تاسو ته ویل چې شاید 40 دقیقې یا 50 دقیقې یو ساعت دا پرېږدو، خو دې ان خبره 2-3 ساعتو ته ورسېدله، ځکه چې ما څو دفعې چک کړله نه وچ سوي. نو دغسې یو څه ورنه جوړ سوله او په دې کې به اوس خپل د سینګار توکي کېږدو. دا بوتل مې هم رنګ طلایي چې ټول یو رنګ سي او یو بل څه دا ګیلاس مې هم رنګاوه، خو متاسفانه رنګ را باندې خلاص شو. نو دا مې لږ څه څومره چې رنګ مې کړله او نور به خیر. اوس بیا همداسې کېږدو چیرې، بیا چې کله بله سپرې مې راوړله بل رنګ، نو بیا به یې رنګ کړو. ګورئ ان قضا مازدیګر شو، نو لمر هم په کابل کې په لوېدو دی، لوېدلی دی او لږ څه شغلې یې هغلته پاتې دي. له دې ورسره به شروع کړو او خپل وسایل به پکې ځای په ځای کړم. ګورم چې څه رقم ښه ښکاري او اول به د ټول لپسیرینونه پکې کېږدم، که دا دواړه بیرته ایسته کړم. نه او په دې بوتل کې هم غواړم چې د برسونه کېدم، خو دا ډېر پکې لاندې ځي. ښه ده چې دې لاندې اول یو بل څه کېږدو. لیدونکو دا مې داسې جوړ کړل خویندو. ګورئ د زرزرې ټولوم د دې لپاره چې هوره راغلی دی، کودکستان او ورو ورو نو خرابی شروع کوي او
په دې کې هم چې کوم پاتې برسونه وه او ما ورنه استفاده نه ده کړې دا به هم راوباسم او دو سره به یې کېږدم. دا جوړ شول او خط لب مې هم ټول په دې ګیلاس کې کېښودل، نو دا به په المارۍ کې کېږدو. او بالاخره ګلونو خویندو دا د المارۍ تنظیمول پای ته ورسېدل، خلاص شول، هر څه مې منظم ځای په ځای کېښودل. ډېری شیان مې هڅه وکړله چې په دغه پورتنیو روکونو کې یا هم پورتنیو خانو کې کېږدم چې د ورجیانې لاس ورته ونه رسېږي. احیانا که کومه ورځ المارۍ له مانه وازه پاتې شوې وه چې هغه مزریت ونه کړي، نو داسې مې کېښودل. البته زه پوهېږم چې تاسې ټولې له مانه ډېرې باسلیقې یاستئ او ډېرې ښې المارۍ یا هم سینګر میزونه به لرئ، ډېر ښه په سلیقه به مې جوړ کړي اوسي. یوازې همداسې ستاسې د خوښۍ لپاره مې یوه ویډیو جوړه کړله، نو هیله مند یم چې ستاسې ټولو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او څو شیبې مو فکر بدل شوی اوسي. دا د اضافه توکي مې هم اضافه نه، خو هغه څه چې پوهېږم چې هغه هوره ورته زیان نشي رسولی هغه مې په دې لاندې روه کې کېښودل او نور شاید څیزونه هم پورته. نو لیدونکو ډېره زیاته مننه کوم، کور مو ودان، الله مو خوشحاله لره. هر چیرې چې یاستئ ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. بیا هم وایم چې کولی شئ زما د یوټیوب چینل لینک له خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم راسي او سبسکرایب یې کړئ. له خپلې خور څخه مو حمایت وکړئ او تر څو زه هم وکړی شم چې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړم. ډېره زیاته مننه، په لویو بښونکي څښتن تعالی مو سپارم. الله مو مل شه.